السلام علیکم دوستانو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس په نړۍ کې د کرکټ په هره برخه کې پیاوړي لوبغاړي لري. شهزاد محمدي هم په کرکټ کې د افغانستان لپاره ډیر څه کړي دي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. شهزاد محمدي تر اوسه هغه ویکټ کیپر لوبغاړی دی چې په شل اوريزه نړیوالو لوبو کې تر ټولو زیات لوبې غوره لوبغاړی شوی دی. نوموړي تر اوسه 4 نړیوالې شل اوريزه لوبې ترسره کړې دي چې 6 ځلې د لوبې غوره لوبغاړی شوی دی چې تر اوسه بل ویکټ کیپر توپوهونکی دومره زیات لوبې غوره لوبغاړی نه دی شوی. له شهزاد وروسته د نیوزیلند لوبغاړی برینډن میکلم دی چې نوموړي په 42 شل اوريزه لوبو کې 15 ځلې د لوبې غوره لوبغاړی شوی دی چې له شهزاد وروسته دوهم ویکټ کیپر لوبغاړی دی چې زیات د لوبې غوره لوبغاړی شوی دی. په دریم ځای کې پاکستاني پښتون لوبغاړی محمد رضوان دی. نوموړي په 13 شل اوريزه نړیوالو لوبو کې 4 ځلې د لوبې غوره لوبغاړی شوی دی چې د شهزاد او میکلم څخه وروسته دریم لوبغاړی دی چې زیات لوبې غوره لوبغاړی شوی دی. په څلورم ځای انګلستاني لوبغاړی جوس بوټلر دی چې 43 نړیوالې شل اوريزه لوبې ترسره کړې دي. 4 ځلې د لوبې غوره لوبغاړی ټاکل شوی دی. په پنځم ځای کې بیا بنګلادیشي لوبغاړی مشفق رحیم دی چې 82 نړیوالې شل اوريزه لوبې ترسره کړې دي. دی هم 4 ځلې د لوبې غوره لوبغاړی ټاکل شوی دی. شهزاد محمدي ته د 2019 کال نړیوال جام څخه وروسته په ملي لوبډله کې ځای نه دی ورکړل شوی. د شهزاد محمدي تشه تر ډیره ځوان لوبغاړي رحمان الله ګربز ډاکه کړې ده. د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې چپلاسي ورو توپ اچونکی جورن پورټین تېره شپه د خپلې مېرمنې سره یوځای د اسلام مبارک دین قبول کړ. نوموړي خپل نوی نوم حماد ایښی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په پام کې لري چې د غازي امان الله خان سترې لیسټ ای سیالۍ د 5 لوبډلو او ګڼو ملي لوبغاړو په شتون کې د روانې مای میاشتې له 25 نیټې څخه د جون میاشتې تر 12 نیټې په کابل کې ترسره کړي. یا د لوبو کې د لوبغاړو د ګډون لپاره یو معیار په یو ټیسټ کې بریالي کېدل دي او له ټولو هغه لوبغاړو چې په تیرو 6 میاشتو کې یو ټیسټ نه وي ورکړی یا پکې نه وي بریالي شوي، دغه ټیسټ د راتلونکي مای میاشتې په 13 نیټه اخیستل کیږي. له یاد ټیسټ وروسته به بریالي لوبغاړي لوبډلو ته غوره شي. اول دا ښه خبره ده چې د لوبډل مشرانو مرستیالانو په ډله کې 3 نوي ځوانان لیدل کیږي. موږ که آینده لپاره د ښه لوبډل مشر مرستیال تمه لرو، کار یې له همدې ځای څخه پیلیږي. دوی باید تر دې ځای محدود پاتې نه سي. هر یو یې باید د افغانستان د هر فارمټ لپاره بالقوه لوبډل مشر او مرستیال وي. د بند امیر لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان دی. ابراهیم زدران یې مرستیال دی. د بوس ساتونکو لوبډل مشر نجیب الله زدران دی. منیر کاکړ یې مرستیال دی. د موننګانو لوبډل مشر ګلبدین نایب دی. شرف الدین اشرف یې مرستیال دی. د میساینک لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدي دی. رحمان الله ګربز یې مرستیال دی. د سپینغر لوبډلې لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی دی. اکرام علي خیل یې مرستیال دی. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.